او بیا مخکې امام شیخ الاسلام امام ابن تیمیه په صفحه نمبر 96 کې فرمایي دا الفاظ د ټول مسلمانان په غور ووري او دا مولایان دی ووري دا طالبان دی ووري او کومه دینی فرقه چې مونږ پسې نو ټوکې مسخري کوي یا کوم مونږ پسې پروپاګاندا او دشمنی کوي نو دا ټول په کلو غوګونو باندې ووري او د الله رب العزت نه دی ویریږي دې کې خو زناور هم شک نه کوي چې 15 کالونه دلته کې دا خلک د الله د دین نه منه خلک دي الله پاک دین نه خلک هم منه کوي د نفاذ نه خپل هم تنه منه شوي دي او د الله حدود معطل کړي دي شیخ الاسلام امام ابن تیمیه فرمایي فكل طائفة ممتنعة من عن التزام شريعة من شرائع الإسلام الظاهرة والمتواترة هر هغه ډله چې د الله رب العزت دین د التزام نه منع شوه د الله پاک دین د التزام نه منع شوه یعنې ګوره حدود الله نافظول دا فرض دي او دې ته منع دی وي زه فرض نه ګڼم نو دې وي یجب جهادها دې سره جهاد فرض دی جهاد وسره فرض دی حتی یکون الدین کله لله تر دې پوری چې د دین ټول د الله شي باتفاق العلماء په دې د ټول علماء اتفاق دی ټول علماء څه دي اتفاق داسې بدبخت سره امام شیخ الاسلام ابن تیمیه فرمایي جهاد فرض دی څه دی جهاد فرض دی لہذا حدود الله اول کار د بادشاہ دادی چې دی به حدود الله نافذ کړي زما سوال دی دا هغه ټول علماونه دا صاغرونو دا کابرونو د خپل او د پردونه چې د الله رب العزت دین د الله حدود 15 کال وشو چې په ملک پاکستان کې دا معطل ګرځېدلی دي نو مسلمانانو علماو تاسو زړه کې درس تو که نشته دی د الله رب العزت د قرآني نظام باندې خفګان درځي او که نه درځي که تاسو زړه کې د الله رب العزت پس د دین سره او حدود الله سره درد راځي او واقع تاسو دې سره نو امانتدار او دې سره تاسو خیانتګار نه نو تاسو دې حکمرانان ته مخ ولې نه ورړوئ دا عبارات چې نن تاسو دا شاګرد او بچي وایي دا کتابونه خو تاسو لوستي دي دا د بادشاهانو ته ووایي که نه دې حکمرانانو ته ووایي که نه چې بدبختو تاسو خو لعنتي ګرځېدلي تاسو باندې د الله لعنتونه ورېږي د فرشتو د انسانانو لعنتونه ورېږي تاسو خو خطرناک هغه ګړنګ ته غورځېدونکي خلک یو تاسو ولې د الله دین نه نافظوئ چا ویلي دا یا څوک یې وایي نعره تکبیر سبیل الله سبیل الله نظام قرآنی محمدی جمهوریت پہ نالت جمهوریت پہ نالت جزاک الله دا د ټول علماو دا ذمہ داری ده چې دی را بیدار شي خدای د پاره 15 کال مونږ دی خلکو دوکه کو په یو لوبه باندې په یو په بل طریقه باندې په یو خبره باندې په بل خبره باندې او د الله رب العزت د قرآن او د الله رب العزت د دین ذره برابر عیسی دین حافظ کړي نه ده نو دا ټول علماو دا درخواست دی نو اول ذمہ داری د بادشاہ صد جی چې حدود الله بس کوي نافذي با او کده نه نافذي دا لعنتیم دی او امام شیخ الاسلام ابن تیمیه فرمای دا دغه کول لسی صرف ترجمه می درته وکا چې دې سره جهاد هم څه شی دی فرض دی دا ملعون دی ملعون الله رب العزت دې موږ د دې ملعونین محفوظ وساتي دا ملعونین دی الله د دې ملک نو ورکی او ملعونون دی الله د ټولي دنیا نو ورکی بسودی شمول په دنیا په مخ په سر باندې یو بادشاہ نشته چې هغه د الله حدود نافذ کړي دا ټول دی الله ختم کی او الله دې موږ ته صحیح حاکمان بادشاہان راکړي دا خبر دونه بس وا